د کہانی شروعات د هلک نه کیږي کوم چې د حد نه سیوا یې ریدلی وي. هغه په یو لفټ کې په ډېرې تیزۍ سره د بره په اړخ باندې چا روان کړی چې سره به چې د هغه زړه په یره کې راګیر. هغه ځان ته حیران و چې خیر زه دلته کې راغلم څنګه. هدف چې څنګه بره ورسي نو بره ودرېږي چې بره هغه ګوري چې بره هو بل هلکان زما دپاره ولاړ دي. په دې وخت کې یو لږ د کوم نوم چې ګیلي وي د خواله راشي او دی د لفټ نه بار ته روباسي. دی چې کله بار ته روځي نو هغه بهرني هلکان په ده پسې په چغو چغو خندېږي چې دې په لیدو سره د ده په یره کې نور هم اضافه وشي او له دغه ځای نه باګ اختیار کړي. په منډو منډو کې دی په یو ځای کې وغورځېږي او چې کله دی پاسي نو بره ده ته د څلور واړو اړخو نه غټ غټ دیوالونه په نظر راشي د کوم په لیدو سره چې د هغه په خپلو سترګو باندې یقین نه راځي ولې چې دومره غټ دیوالونه ده په خپل ټول ژوند کې نه و لیدلي. بیا دې نه خو وتل ناممکنه دي. دې نه پس هغوی دی په یو پنجره کې واچوي او په هغې کې دی بیا سوچونه شروع کړي چې اخر زه دلته کې رارسېدلم څنګه او اخر زه یم څوک. له غوندې وخت په زړه خواله یو بل لیک راشي کوم چې ته خپل نوم ایلبي ووایي. بیا دې ځای نه تښتېدو هېڅ قسمه څه کوشش ونه کړي ولې چې دې ځای نه تېښتې هېڅ قسمه څه لاره موجوده نشته. دې نه پس ایلبي دې ځان سره بار ته روباسي او ورته ووایي موږ هم په دې ځای کې خوراک هم کوو هم په دې ځای کې وده کېږو هم ولې چې موږ خپله ټوله زندګي هم په دې ځای کې تېره کړه. ایلبي ده ته دغې لفټ طرف ته اشاره وکړي په کوم کې چې دی راختلی وي هم د دې په ذریعې سره ټول د ضرورت سامان زموږ دپاره دلته کې راځي او هر ځل چې کله زموږ دپاره سامان راځي نو ورسره یې هغوی ونه بیا هلک هم رالیږي او اوس یې د نور سامان سره یې ته راولېږلي. دې پورېدو سره هغه هلک دغه نه تپوس وکړي وي زه دلته کې چا راولېږلی یم او ولې چې په دې سره ایلبي ورته ووایي وي دا پته هم موږ ته هم نشته. دې نه پس ایلبي یې ځان سره دی یو بل ځای ته بوځي ورته ووایي موږ د دې ځای نه د وتلو ډېر کوششونه وکړل خو موږ مسلسل ناکامه کېږو. په دې وخت کې د نظر دیوالونو په منځ کې په یوې لارې باندې پروزي چې په دې سر دې ته نه تپوس وکړي وي دننه څه دي چې ایلبي ورته ووایي یاد ساته د دې ځای درې اصول دي. ټول نه مخکې دا چې خپل کار کوو خپل وخت مه ضایع کوو بل دا چې دلته کې چا ته څه نقصان ته رسولو څه کوششونه کوي. درېیم دا چې په دې دیوال کې چېرې هم قدم کښېنږدې ګینې وبه وجلی شي. دوی خبرې کوي چې په دې کې یو وړوکی لږ د دوی خواله راشي د کوم نوم چې چک و. ایلبي هغې ماشوم ته وایي ته په یې نوی لږ باندې خیال کوه. چک هغه ته وایي موږ په دې ځای کې دغه لفټ په ذریعې سره راغلو او موږ اوس په دې ځای کې ګیر شوي او د دې ځای نه وتل تقریبا ناممکنه دي. لږ غونډې سوچ کوو نه پس هغه هلک دغه دیوال په اړخ باندې ور روان شي چې چک هغه ودرې او ورته وایي بیا هغه ځای کې ورننوتل په سختۍ سره منع دي چې په تپوس سره چک ده وایي موږ دغه دیوال ته صرف کتی شو دننه پکې نشو ورداخلېدلی ولې چې دننه ورداخلېدو دا مطلب دی چې خپل ځان په خپله باندې وجل. دوی خبرې کوي چې په دې کې دوه هلکان دغه ځای نه په منډه منډه باندې بار ته روځي چې په دې سره هغه لږ حیرانه پاتې شي او د هغه نه تپوس وکړو اخر دوی دننه سره پاره ورغلو چې چک ورته ووایي وي دا عام هلکان نه دي بلکې دې ته موږ په خپله ژبه کې رنرز وایو. دا خلک دي کوم ته چې دې ځای په باره کې زموږ نه زیاته پته ده. دې پورېدو سره دغه هلک په زړه کې یره نوره هم سیبا شي او هغه نور هم دغه دیوال خواته لاړ شي چې په هغې کې د ورداخلېدو نه مخکې ګیلي پر له یو مضبوطه دیکبر کې ورو ویې او بیا ورته په چغو شي وي ته چېرې هم دننه نشي ورداخلېدلی چې په دې سره هغه هلک په غوسه کې راشي او په سختۍ سره دا ځل تپوس وکړي وي خیر دننه دي څه خو دې نه مخکې چې هغه ورته څه ویلو په دغه ځای کې تیزې هواګانې را شروع شي او ناڅاپه هغه دیوالونه به بندېدو شي. دی ورته ګوري او د ده سترګو د وړاندې نه هغه لاره په مکمله توګه باندې بنده شي چې دې منظر په لیدو سره دغه هلک په یره کې نور هم اضافه وشي. په دې کې دغلته کې شپه راشي چې هغلته کې موجود ټول په ټوله هلکان د نوي هلک د راتلو په خوشحالۍ کې یو پروګرام را جوړ کړي. په دې وخت کې یو لږ د کوم نوم چې نه وټو هغه راشي او د په خوا کې کښېني او ده ته ووایي بیا هغه په دیوال کې ورننوتل د حد نه سیبا خطرناک دي او که چېرې څوک پکې په غلطۍ سره ورداخل هم شو نو بیا پیښه چې هغه چېرې هم د راتلو واله نه دی. نه وټ هغه ته دا هم ووایي په دغه دیوال کې داسې لارې دي کومې چې د ورځو په حساب سره بدلېږي او په هغې کې دننه موږ داسې اورېدلي چې څه خطرناک مخلوقونه پکې هم اوسېږي کومو ته چې موږ ګریپ ورز وایو. په دغه پروګرام کې دوی کبډي شروع کړي چې په هغې کبډۍ کې هغه هلک یو بل پهلوان داسې راوغورځوي د سره وجې چې دې په سر باندې یو مضبوط غوزار وخوري چې دا غوزار د وجې ده ته خپل اصلي نوم را یاد شي. په دې سره دې په خوشحالۍ کې هغوی ته خپل نوم تومس ووایي چې د نوم په اورېدو سره دغه هلکانو په خوشحالۍ کې نور هم اضافه وشي. په دغه شپه باندې تومس ته عجیبه عجیبه خوبونه راتلل شروع شي په کوم کې چې هغه په یو لیبارټرۍ کې و او ساینسدانانو پرې تجربې کولې. په دې کې سهار شي چې ایلبي دې ځان سره د یو دیوال خواله بوځي او هغلته کې ده د چاقو ورکوو نه پس ده ته ووایي په دې ځای کې خپل نوم ولیکه ولې چې ته به اوس په دې ځای کې د همیشه دپاره یې. تومس ته په هغه ځای کې بل نومونه په نظر راشي په کومو کې چې سروان کړی شوي هم چې په تپوس کولو سره ایلبي ده ته ووایي په کومو نومونو باندې چې کرښې راښکلې شوي دي دی دا مطلب دی چې دا ټول مړه شوي دي او
او دا کم چې صحیح سلامت دی دا مطلب دی چې دا کسان ژوندي دي. هم په دغه ورځ باندې توماس نیوټ نه تپوسو کی وی آیا موږ د دې ځای نه تښتېدی شو او کنه چې په دې سره نیوټ دته وایي موږ ستانه مخکې بلها د تښتېدو کوششونه کړي دي خو موږ په ټولو کې ناکامه شو د دې ځای نه د وتو هیڅ لاره نشته دی. اوس دې د ښکار دپاره او ځان له د خوراک د رامعلومولو دپاره ځنګل ته لاړ شي. دې په هغې کې په خوراک پسې ګرځېږي چې ناڅاپه ده ته په هغه ځای کې ساډوکې په نظر راشي. ناڅاپه یو هلک د کوم نوم چې بی نو هغه به د باندې حمله وکړي چې توماس د هغه نه په ډېره مشکله باندې خپل ځان بچ کړي او واپس دغلته کې راشي چې هغلته کې په راتلو سره نیوټ بین د مغز سرې قابو کړي. ټول ګوري چې د بین په وجود باندې دغه مخلوق د ټک نشان دی د کوم چې دا مطلب و چې اوس دی څوک هم نشي بچ کولی. هلبي حکم ورکړي ویدې دی په پنجره کې بند کړلی شي چې دې نه پس ټول رايوځای شي او بین واقعي په زوره باندې دغه دیوال له شاته نه ولیږي او دیوال په هغه باندې رابند شي. اوس دوی ټول سخت خفه وي ولې چې اوس د دوی یو بل ملګری هم له دوی نه لاړه. په دې خفګان کې دوی اوس دغه دیواله د بین نوم هم روان کړي خو دا هر څه هله په خرابېدو شي کله چې هلبي او منهو په یو ځای باندې په هغه دیوال کې ور داخل شي او بیا چېرې هم واپس رانشي. ټول په ټوله د هلبي او د منهو په انتظار کې د دیوال مخې ته ولاړي چې په دې کې هغوی باندې شپه راشي. دغه ټول ته دا پته وه وي که چېرې څوک د لمر د پرېوتو نه مخکې دغه ځای نه واپس رانشي نو بیا د هغوی بچ کېدل تقریبا ناممکنه وي. د ده وجې دغه ټول په ټوله د هغوی په انتظار کې دغلته کې ولاړو. ناڅاپه تیزې هواګانې را شروع شي او دغه ځای دیوال هم په بندېدو شي چې د هغې بندېدو په وخت کې دوی ته منهو او هلبي په نظر راشي کوم چې په دې وخت کې په ګډوډ حالت کې هغوی د دوی په اړخ باندې را روان وو خو دې سرې هغه دیوال هم په ډېرې تیزۍ سره په بندېدو. د دې په لیدو سره هغلته کې موجود ټول په ټوله هلکان سخت ویرېږي چې په دې وخت کې توماس یوه غټه فیصله وکړي. حتی دا پته هم وه چې هغه دیوال د بندېدو واله دی او د دې باوجود په هغې کې ور داخل شي او دیوال په هغه باندې رابند شي. په دننه ورتلو سره توماس ویني چې هلبي هم هغه ځناور خوړلی دی او دا حالت اوس ورته واره په خرابېدو دی. د هغه ته پته ماشي وي چې په دې وخت کې هغه خوفناک مخلوق د کوم نوم چې ګریورز و هغه د دوی په اړخ باندې را روان شي. توماس او منهو هلبي راوچت کړي او د ځان سره په منډه کې چې منډو کې توماس ته په هغه ځای کې څه بوټي په نظر راشي. هغه هم په هغې بوټو کې د هلبي د پټولو کوشش شروع کړي خو په دې وخت کې هغه ګریویر د دوی خواته راشي. منهو د ډېرې یېرې د لاسه د هغه ځای نه باګ اختیاره کړي او توماس اوس په هغه ځای کې یوازې پاتې شي. توماس په هغه ځای کې په سره طریقې سره ځان پټ کړي چې هغه مخلوق ته په لنډ کتو سره هغه ته دا پته ولګي چې دا ګریویر څه قدرتي مخلوق نه بلکې مشیني روبوټونه دي. کله چې هغه ګریویر دغه ځای نه لاړ شي نو توماس واپس د هلبي خواله راشي خو په دې وخت کې هغه ګریویر یو ځل بیا په دوی باندې حمله وکړي. توماس د منډو کې یو ځای ته ورسي او بیا د خپل ځان د بچ کولو دپاره یو خطرناک ټوپ ووهي د سره وجې چې هغه ګریویر په هغې بوټو کې نښلي او توماس په دې طریقې سره خپل ځان بچ کړي. د دې نه پس چې کله منهو میلو شي نو دواړه په یو ځای باندې د یوې منصوبې جوړولو فیصله وکړي. توماس ګریویر په خپل ځان پسې کړي او هغه په منډو کې دیوالونو خواله بوځي چې خیر هغه ګریویر په هغه دیوالونو کې داسې راګیر شي د سره وجې چې په منځ باندې دوه شي. اوس توماس او منهو دغه ځای نه په وتو کې کامیاب شي. په سبا باندې د هغه ټولو دغه پوخ یقین و چې هغه ټول په ټوله به مړه شوي خو ناڅاپه توماس منهو او هلبي واپس دغلته کې راشي چې په دې سره هغه ټول حیرانه پاتې شي. په دې سره ګیډي سخت په غوسه کې راشي ولې چې توماس د هغوی ټول په ټوله اصولونه مات کړو. هغه د ټول دړوان دی نه دا اعلان وکړي موږ به دوی له خامخا سزا ورکوو خو منهو ورته وایي توماس خو داسې انسان دی چې د هلبي زندګي بچ کړې ده او صرف دا نه بلکې یو ګریویر یې هم مړ کړه. موږ له پکار دی چې موږ د دې ځای مشر جوړ کړو. وخت تېرېږي یو څو ورځې پس په هغې لفټ کې یو بل بکس راشي په کوم کې چې دا ځل د هلک په ځای باندې یوه جینۍ وه او ورسره په لاس کې یو خط هم موجود و په کوم باندې چې لیکلی شوي وي دا اخري وه. توماس د دې په لیدو سره حیرانه پاتې شي ولې چې هغه جینۍ د یو ځل په خوب کې هم لیدلې وه. هغه جینۍ چې څنګه په هوش کې راشي ناڅاپه د توماس چغې شروع کړي او بیا ناڅاپه بېهوشه شي. هغه چې کله ښه په هوش کې راشي نو هغه دوی ته خپل نوم ټریسي ووایي او هغوی ته دا هم واضحه کړي چې ما ته صرف او صرف خپل نوم یاد دی. هغه دوی سره د وخت تېرولو نه پس دوی ته ووایي ما په خپل اخري وخت کې څه ساینسدانان لیدلي وو کومه چې یو مسلسل دا جمله ویله چې ویکټ یوه ښه کمپني ده. دې په اورېدو سره توماس ټول شکونه په یقین کې بدل شي چې دا ما کم هم خوبونه لیدلي وو دا په اصل کې زما زوړ یاداشت دی. بل خوا هلبي د ګریویر د زخرو د وجې مسلسل په کمزوري کېدو چې توماس د هغه د بچ کولو دپاره ها انجکشن ورله ووهي کومه چې هغه ته د هغه جینۍ نه میلو شوې وه خو هغې ودرې چې په دې وخت کې ټریسي دغلته کې راشي او په خپله باندې هغه له هغه انجکشن ووهي. په سبا باندې توماس او منهو یو ځل بیا په هغه دیوال کې ور داخل شي چې دا ځل هغوی پکې یو خاص قسمه ځای ته ورسي په کوم ځای کې چې دوی ته یوه نوې دروازه هم میلو شي. په هغه ځای کې هغوی ته یوه داسې هیله میلو شي د کوم نه چې دوی ته دا پته ولګي چې دا خو موږ ته د لارې د ښودو کوشش کوي. دا ځل چې هغوی کله واپس خپل ځای ته راشي نو خپلو ملګرو ته ووایي چې موږ ته یوه نوې لاره میلو شوې ده خو ورسره په هغې لار کې بلها ګریویرز هم موجود دي. ګیلي په دې سره د خوشحالېدو په ځای باندې نور هم هغوی ته غوسه شي ولې چې
دا ټول هر څه دغه د اصول خلاف ناڅاپه یو ورځ هغه دیوالونه د نور کله په شان بند نشي او د بندېدو په ځای باندې د څلورو اړخونه نور هم دغه شان ځایونه پکې وشي چې د څه د وجې بېشماره ګریویرز د دې ځای ته په راننوتو شي. پرې سره هلته کې موجود ټول په ټول انسانان د خپل ځان د بچ کېدو دپاره منډه شروع کړي خو دې سړي څه پکې ووژلې هم شي. د خپل ځان د بچ کولو دپاره تومس هغه ټول په ټول هلکان را یو ځای کړي هغوی ته ووایي چې موږ ټولو له به د منډو وهلو په ځای باندې دې ځای نه وتل پکار دي چې په دې سره څه هلکان هغه سره تلو دپاره واقعي تیار شي خو ګیډي هم په هغه ځای کې د اوسېدلو فیصله وکړي. اوس د سرې بلها هلکان هم په هغه دیوالونو کې ور داخل شي چې په لاره کې د هغوی مخه بلها ګریویر سرې وشي خو دې سرې د ډېرو سختو نه پس یو دروازې ته هم ورسي. په هغه دروازه کې ټریسي هغه کوډ ور داخل کړي کوم چې هغې ته لغونته کې یاد و چې سرې وجې اوس هغه ګریویرز په مکمله توګه باندې بند شي. په هغه ځای کې په دننه ور داخلېدو سره دوی یو لیبارټرۍ ته ورسي د کوم ځای ساینسدانان چې ټول په ټوله چا وجلي وو. هلته کې چې څنګه تومس خپله ګوته ولګوي نو په دې سره په هغه ځای کې ویډیو را شروع شي په کوم کې چې یوه ښځه وي او دوی ته خپل نوم ایوا پیج وایي او دوی ته وایي ایوا ټوله دنیا تباه شوې ده نور تر دې حده پورې تیز شوي دی چې څوک هم د هغې رڼا تر ټینګېدی نه شي او دې سره یو خطرناک وایرس هم خور شوی دی کوم چې انسانانو په مزغو باندې داسې حمله کوي چې په خپل قابو کې راولي او صرف دغه وایرس نه یو څو قسمه خلک بچ کېدی شي او تاسو هغه خوش قسمته خلک یې په کوم باندې چې هغه وایرس هیڅ قسمه اثر نه کوي او د دې وجې موږ په تاسو باندې تجربې کړي دي. د دې پورې سره دغلته کې موجودو کسانو په خپلو غوږونو باندې یقین نه راځي چې ناڅاپه ګیډي دغلته کې راشي په دوی باندې حمله وکړي خو په دې وخت کې د دوی د بچ کولو دپاره هغه ماشوم چک دغه ډز ګولې په خپله سینه باندې وخوري او هم په هغه ځای کې راوغورځېږي چې دې پرېدو سره هغلته کې موجود هر یو کس سخت خفه شي. په دې سره لږ غوندې وخت پس په دوی باندې فوجیان حمله وکړي او دغه ټول د بچ کولو دپاره په خپل هلیکاپټر کې راکښېني چې په لاره کې دوی ویني چې ټوله دنیا واقعي تباه شوې ده او هغه ټول په ټوله بلډینګونه کوم ته چې به مونږ خوشحالېدو کتل به م ورته هغه اوس د ملبې په یو غټ ډیران کې بدل شوي دي. اوس دوی ټول دغه ځای نه په وتو کې واقعي کامیاب شوي وو خو دې سرې د کهانۍ په اخره کې مونږ ایوا پیج بیا وینو کوم چې اوس هم لا ژوندی وه کوم چې خپلو کسانو ته وایي اوس خو یې لا د دې لوبې دویمه برخه شروع شوه. په دې کهانۍ کې مخکې څه کېږي دې جواب به مونږ ته د دې فلم په پارت 2 کې ملاویږي. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو په نوې ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.